تازه او مهم خبر د طالبانو او پاکستانی ځواکونو د نښو پای د ډیورند کرښې له غاړو بېځایه شوې کورنۍ لا په ویره کې دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درې ورځنۍ نښتې دواړو خواو ته د سیمې د اوسیدونکو او یوې طالب سرچینې په خبره د ارامۍ ساه اخیستې. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې کرارې شوي او اوس وضعیت عادي دی، خو دی وایي د جګړې له سیمې کډوال شوي کورنۍ لا هم خپلو سیمو ته نشي نږدې کېدلی، ځکه په خبره یې د جګړې د بیا پیل ویره لا پر ځای ده. اریوب ځاځي ولسوالۍ کې جګړه ولاړه ده، خو بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي او ویره لا هم شته. په ډنډ پټان ولسوالۍ کې هم جګړه کراره شوې ده. د ډیورند کرښې بلې غاړې ته د پاړه چناره یو اوسیدونکی عامر بنګش هم ورته خبره وکړه. ویل چې د موضوع د حل لپاره د دواړو لوریو قومي مشران او سیمهییز حکومتي مقامات خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل له تېرو څو ورځو راهیسې ان تر پورونه د خرلاچي بادر پاړه چنار کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ جنگ روان و، خو له پرون راهیسې ډزې بندې شوې ده او لاره هم بنده ده. خو د دواړو خواو مشران خبرې کوي او انشاءالله چې خبرې به ښه پایلې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند ناصر بدري په نوم د یوې عملیاتي قطعې قومندان حمید خراساني هم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه او نن وضعیت نورمال دی. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ دا وسلوالې نښتې د تېرې اونۍ د دوشنبې له ورځې وروسته د پکتیا په ځاځي اریوب کې پیل شوي چې وروسته ډنډ پټان او ځاځي میدان ته هم وغځېدې او په وقفه ډول روانې دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښې چارې ښه وه.